یو روایت می داسې په یاد دی چې کله یو بنده قرآن کریم ختم کی، د قرآن کریم ختم وکړي، د سر نه تر پایه پورې ووایي، نو چې کله دا قرآن کریم ختم سی، دا وخت دته 80,000 ملایکې مغفرت غواړي، پر ده باندې د مغفرت درود وایي. اذا ختم العبد القرآن، چې کله عبد بنده د الله رب العزال قرآن کریم ختم کی، صلى عليه عند ختمه 60,000 ملک، د باندې په وخت د قرآن کریم د ختمېدو کې 80,000 ملایکې درود وایي. د ملائکو علیهم السلام درود د بنده لپاره هغه مغفرت دی چې دوی د الله څخه د دې بنده لپاره مغفرت غواړي چې یا الله ستا دې بنده ته مغفرت وکړه. نو لکه په دې کې یو څوک سوچ وکړي چې 80,000 ملایکې الله څخه دا غواړي چې دې بنده ته مغفرت وکړه، ستا دې بنده ته بخښه وکړه، نو نظر مو څه دی؟ الله رب العزال به د دې 80,000 ملائکو دا خواست وانخلي و دې بنده ته به مغفرت ونه کړي، حالانکه الله رب العزال خپله هم غفور او رحیم ذات دی. نو د قرآن کریم تلاوت باید مونږ او تاسې وکړو، قرآن کریم شاته ونه غورځوو.